بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د محرم میاشتې 20 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د زمري میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د افغانستان له اسلامي امارت څخه په جنوب لویدیځي حوزه کې د مختلفو قومونو ملاتړ. د هرات د امنیه قومندانۍ د نظامي منصوبینو لپاره یو اونیزه سیمینار جوړېدل. او د هرات د ښوونځي یو شمېر ځوانانو او زده کوونکو د اسلامي امارت له نظام سره په بېلابېلو برخو کې د هیوادوالو پر همکارۍ ټینګار. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. په هرات کې د اسلامي امارت له نظام څخه د هیواد د جنوب لویدیځې سیمې د خلکو د ملاتړ په موخه غونډه جوړه سوه. د غونډې ګډونوالو په اوسنۍ حالاتو کې د هیواد د بېلابېلو قومونو یووالی او خپلوۍ مهمې وبللې او د اسلامي امارت له نظام او تګلارې څخه په ملاتړ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. له بلې خوا د استخباراتو لوی ریاست د قومونو او قبایلو چارو د عمومي ریاست مرستیال هم افغانستان په هیواد کې د میشتو بېلابېلو قومونو ګډ کور وباله او د هیوادوالو د ستونزو پر هوارۍ ټینګار وکړ. نور حال په چمتو کړی راپور کې. د اسلامي نظام څخه د ملاتړ په موخه د جنوب لویدیځې حوزې د قومونو یوه غونډه جوړه سوه. برخوالو په اوسنیو شرایطو کې د قومونو یووالی مهم وبلی او د اسلامي نظام څخه د ملاتړ پر ټینګار او د ستونزو پر حل خبرې وکړي. دا ورځ د قومونو او قبایلو وزارت معین هم افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور وبلی او د خلکو د ستونزو پر حل یې ټینګار وکړ. لازم و الزامی است که ما وحدت و اتفاق خود را حفظ بکنیم. هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد. تا حتی قبلا فرمودم عرب بر عجم برتری ندارد، ازبک بر هزاره و توجیک و هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد. الله سبحانه و تعالی به خاطر این قومیت را معرفی کرده. ما توجهمندیم که بخش زراعت هم تغییر بکنند و بخش آب آشامیدنی هم چای عمیق بکنند و راههای مواصلاتی که به سرحد میرن توجه خاص داشته باشند و بخشهای سرحد نیاز به کلینیک دارند، نیاز به مدارس دارند، نیاز به مکاتب دارند. این به این موضوعات باید توجه خاص بشه. د بل لوري ګډونوالو ویلي اوس چې بشپړ امنیت ټینګ شوی دی نو د دې وخت را رسېدلی دی چې ټول قومونه د اسلامي نظام څخه ملاتړ وکړي. دا ورځ د سیمې ادارې مسؤلینو هم د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی او د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه یې د نوو طرحو خبر ورکړی دی. دفاع از دین و حراست از دین و عملی کردن دین را هر فرد ما وظیفه خود و مسئله دومی است که افغانستان عزیز، افغانستان ستم دیده و ظلم دیده خانه و خاک همه ماست. د بل لوري د قومونو او قبایلو وزارت معین د قومونو څخه غوښتي چې په ټولو برخو کې د اسلامي امارت د پالیسیو څخه ملاتړ وکړي. په اول قدم کې امن او په دویم قدم کې اقتصاد، پروژې، بیارغونه، د صحت په بخش کې، د تعلیم په بخش کې، د اقتصاد په بخش کې چې د قوم ته د ملت ته خوشحالي، سوکالي، آبادي راولي ان شاء الله العزیز. دا د اسلامي امارت د مشرانو او د زعماو هدف دی اصلي. دا په داسې حال کې ده چې د دې نه مخکې هم د اسلامي امارت په ملاتړ ورته غونډې په هرات ولایت کې جوړې شوي دي. د هرات د ښوونځیو یو شمېر ځوانان او زده کوونکو په یوه خپرونه کې ټینګار کوي چې هیوادوال دې له اسلامي امارت سره په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي. دغه پروګرام چې د هرات ښار په یوه ښوونځي کې د ټولنې په وړاندې د ځوانانو د مسؤلیت د څرګندولو په مقصد په لار اچول سوی و. ګډونوالې د ملت او حکومت ترمنځ همکاري د هیواد په پرمختګ کې اغیزمنه بولي. نور حال په چمتو کړي راپور کې.
په هغه پروګرام کې چې د ټولنې په وړاندې د ځوانانو د مسؤلیت د څرګندولو په مقصد په لار اچول شوی و، د حرا ښار د سلطان غیاث الدین غوري عالي لیسې د زرګونو تنو زده کوونکو په شتون کې جوړ سو. دغه شمېر ګډونوال ټینګار کوي چې د هیواد د پرمختګ لپاره زمینه ایښودل سوې ده او موږ ټول باید د هیواد د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړو. باید ملت ما در هر زمینه، چه در زمینه‌های اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، چه در زمینه‌های نظامی یا امنیتی باشه، باید با دولت خود همکار باشم. اگر میتوانم در هر زمینه از آنها حمایت بکنن و تشویق کنن نیروهای امنیتی خود و حتی نیروهایی که در بخش ملکی و نظامی کار میکنن. موږ باید داسې علمي او مفکورې او اندیشوي جلسې جوړه کړو چې زموږ دولت او زموږ ملت دواړه پیشرفت وکړي. دا پر موږ مربوط دی، بل څوک نه راځي، زموږ هیواد نه جوړوي. موږ باید همیشه موږ ملت د دولت سره همکار اوسو، چې همکار اوسو دولت هم پیشرفت کوي. د دغه پروګرام یو شمېر مسؤلینو او ګډونوالو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو ونډه ارزښتناکه وبلله او په هیواد کې د بشپړ امنیت د ټینګښت یادونه هم وکړه. شاگردان و سرمایه های کشور، چه جای افتخار است که امروز ما و شما با یک کشور زندگی می کنیم که کاملا الحمدلله اسلامی هست، الحمدلله و المنه 100% امنیت تأمین هست. چه جای افتخار هست. الله جل جلاله می فرمایند و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما بخواهید نعمتهای الله جل جلاله را بشمارید، از شمارش آنها عاجز میمانید. و واقعیت چنین هست. یکی از جمله نعمتهای بزرگ الله جل جلاله همان نعمت علم هست. ما مردم افغانستان مردم واقعیت شناس و واقعیت بین هستیم. شاگرد مکتب ما، دانشجوی لیسه و پوهنتون ما مجاهد سنگر است در وقت ضرورت. مجاهد سنگر ما دانشجو و یا استاد مکتب و مدرسه هست در وقت ضرورت. ما مسلمان هستیم. اگر دولت و ملت با همدیگر همسان و هم ایده باشند، ملت سازی میشه، کشور و به طرف ترقی، رشد و تعالی به پیش میره. و دقیقا اگر ما از طریق مکاتب، از طریق منابر و مدارس ما اعتماد سازی بکنیم، توسعه بکنیم، و از این جهت میشه که ما به طرف یک به اصطلاح پیشرفت و ترقی فوق العاده ما حرکت بکنیم ان شاء الله. د یادونې وړ ده چې دغه پروګرام یوه برخه د یو شمېر امنیتي ځواکونو له پوځي تمرینونو سره هممهاله وه چې د ګډونوالو لخوا په پراخه کچه وستایل سوه. د هرات د امنیه قومندانۍ اړوند د ټولو نظامي منصوبینو لپاره یو اونیز سیمینار پیل سو. دغه برنامه چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم پر بنسټ په لاره اچول سوې وه، د امنیه قومندانۍ د بیلابیلو قطعاتو شاوخوا 300 کارکوونکو امیرانو او د یو شمېر ولسوالیو امنیه قومندانانو پکې برخه اخیستې وه. په دې 6 ورځني پروګرام کې یووالی او همغږي، له هیوادوالو سره ښه چلند، اطاعت، له بیت المال سمه ګټه اخیستنه او یو شمېر نور موضوعات تر بحث لاندې نیول سوي دي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې. د امنیه قومندانۍ د بیلابیلو نظامي قطعاتو په 100 تنه منصوبینو د ولسوالۍ امنیه قومندانانو او د حفظو امرینو په هغه سیمینار کې ګډون کړی چې یوه اونۍ به دوام ولري. دغه سیمینار د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر بنسټ پر لار اچول سوی دی چې پکې شاوخوا 300 تنو منصوبینو ګډون کړی دی. نو دوی ته مختلف بحثونه کوي، ځکه په دې حاکم بحث ورته کوي چې زموږ د خپلو مجاهدینو ذهنونه داسې جوړ کړي چې خپل ملت، خپل دولت آباد کړي، او د چا په کورو، د چا په کور، د ګاونډي د بل هېواد په کور کې لاس ونه وهي، خپل هېواد آباد کړي، او د کور په دې پام وساتئ چې زموږ خاوره څوک د بل چا په ضد کار نه کړي، او خپل په مابینځ کې محبت وکړي، او د خلکو سره ښه سلوک وکړي، د عوامو سره ښه سلوک وکړي. انشالله اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت در آینده. از اینکه مجاهدین صالح بود و اصلح‌تر خواهد شد انشالله العزیز، برخوردشان به مردم بهتر خواهد شد و بهتر خواهد بود و فهم و درکی که از حدیث یاد میگیرن و ذهن زنا مترقی میشن، الله ترقی به وجود میاد در بینشان و میتونن که با مردم رفت و گذار و معامله خوب نیک داشته باشه، در تامین امنیت بسیار جدی باشن انشالله العزیز.
په دې سیمینار کې د یووالي د خلکو سره نیک چلند د آمرانو څخه اطاعت او د بیت المال څخه پر سمې ګټې اخیستنې خبرې وسوې. یو شمېر برخوالو د دې سیمینار هرکلی کړی دی او ډاډ یې ورکړی چې خپل زده کړې به د عمل په ډګر کې پلي کړي. دا نو انشاءالله موږ ختم دغه کوو عملي کوو ځکه دا چې دی زموږ عمراو راته ویلي دي او دا کومې په دې سیمینار کې چې کوم بحثونه موږ ته کېږي دا ګره د احادیثو د قرآن شریف څخه موږ ته دا بحثونه کېږي نو حتما یې موږ عملي کوو پر ځانونه جاري کوو. د یادونې وړ ده چې په دې برنامه کې به 14 تنه د دین عالمان برخوالو ته د یادو موضوعګانو په اړه خبرې او تدریس کوي. د الغیاث پوهنتون استادانو د هرات د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست سره وکتل. د الغیاث اسلامي پوهنتون یو شمېر استادانو د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره په کتنه کې له دغه پوهنتون سره د همکاریو او د نظریو د تبادلې غوښتنه وکړه او د اطلاعات او فرهنګ ریاست و دغه پوهنتون ته د شریعتو او حقوقو پوهنځیو ته وړ کسانو معرفي کولو غوښتنه وکړه. دوی دغه راز په دې ناسته کې څرګنده کړه چې د دې ریاست له لورې د نوماندو کسانو لپاره تر 30% تخفیف هم په پام کې نیول کیږي. په دې کتنې کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حمید الله غیاسي د دغه پوهنتون له استادانو څخه د مننې په ترڅ کې وویل چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم غواړي له ښوونیزو او اکاډمیکو بنسټونو سره 2 اړخیزې اړیکې ټینګې کړي. ښاغلي غیاسي همداره زیاته کړه چې دغه دفتر غواړي له پوهنتونونو سره د همکارۍ تړونونه لاسلیک او له هغوی سره همکاري وکړي او همدارنګه دغه دفتر د خبرونو خپرونو علمي او فرهنګي کنفرانسونو په جوړولو کې هم ستاسو په خدمت کې دی. الغیاث پوهنتون د هرات یو له تاریخي پوهنتونونو څخه دی چې 14,000 کسان پکې د شریعتو او حقوقو له پوهنځیو فارغ شوي دي. د هرات ولایت د دیویندر غره ختنې ټیم غړي د سبزک د 3120 متره جګوالي ته وخوت. د دیویندر د غره ختونکو 6 کسیزه ډله د بادغیس ولایت په غرونو کې د سبزک 3120 متره لوړ څوکې ته وخوت. د دغه ډلې مشر عزیز صدیقي وایي چې د افغان غره ختونکي علي اکبر سخي له مړینې پتلین یې دغه اندازه غره ته وختل. ښاغلي صدیقي د هرات له ټولو ځوانانو وغوښتل چې سپورت ته په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. محترمو لیدونکو اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 18 تیتای 21، غوریان لمر 11 درجه 20 تیتای 22، کروخ لمر 11 درجه 20 تیتای 19 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 18 تیتای 21. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د افغانستان له اسلامي امارت څخه په جنوب لویدیځي حوزه کې د مختلفو قومونو ملاتړ. د هرات د امنیه قومندانۍ د نظامي منصوبینو لپاره یو ونیزه سیمینار جوړېدل. او د هرات د ښوونځي یو شمېر ځوانانو او زده کوونکو د اسلامي امارت له نظام سره په بېلابېلو برخو کې د هیوادوالو پر همکارۍ ټینګار. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی چشم تاله سپارم.